اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه سلطان ته د پیغور په شکل وویل چې د ملک بهادر پرېکړې د خلکو په تاوان دي، خو تاسو یې بیا هم دنګه کوئ. اوس به دا واورو چې عجب ګل د تازه ګل له کوره ولې غوسه روانېږي. وی بخملې هغه وګوره، عجب ګل لالا راغی. په خیر دې راسي عجب ګل لالا، ستړی مه سې. ژوندی اوسې ورندارې، ژوندی اوسې. عجب ګل لالا په خیر رالې؟ شیرینې ورندار، خدای دې بچي د غمه وساته. چېرته دی میوه ګل لالا؟ هغه خو کاله کې نسته، تازه ګل کاله کې دی. تازه ګله زویه راسه، کاکا دې راغلی. بس بس چې میوه ګل لالا کور کې نشته، زه ځمه. عجب ګل کاکا، څنګه داسې په بیړۍ؟ بس میوه ګل لالا سره مې څه کار و. نو خو ماته ووایه که نه چې هغه نشته، زه خو یم. رښتیا وایي که منډې تر تاجت وي نو دا به یې درته وکړي. نه نه نه، بس هماغه سره مې کار و. ما ویل چې لاړ شو د الماس خان کور ته. عجب ګل لالا، د الماس خان په کور کې څه کوئ؟ شیرینې هله ښایسته ګل را پاڅېدلی، زړه یې اورې ته هلته ورسه او زه به د چایو غم وکړم. وی قربانې شومه، دا هم په داسې وخت کې را پاڅېده چې عجب ګل لالا تاسو خبرې کوئ، زه به لږ چای را دم کړم. ورندار چای و تاجت نشته، ځان مه پازابوه. نه نه چای به چکې، خبرې به مو کوئ، چای به مو چکئ. ښه عجب ګل کاکا، تا د الماس کاکا کره د تلو خبره وکړه، هلته د څه لپاره ورځئ؟ وراره ما ویل چې دا د واده خبره را خلاصه کړو، نو میوه ګل لالا پسې رالمه چې هغه هم ځان سره کړم. څه د واده خبره؟ او د واده خبره؟ ولې داسې حیران شوې؟ حیران ځکه شوم چې لا خو د کوژدې دومره وخت نه دی شوی او داسې د پاخه عمر والا هم نه دي. زه هم پوهېږم چې د پاخه عمر والا نه دي، خو عیاره تر کوره کول غواړي. هسې نه چې خدای مکه سبا څه ستونزه پیدا نه شي. او ته خو شکر دی عالم سړی چې واده څومره زر وشي هغومره ښه ده. نو زما د زوی په واده کې به خنډ نه جوړې. زه خنډ نه جوړوم او نه تا سره مخالفت کوم، خو دا واده دی، واده ګوټی نه دی. په دې هکله به د صبر او فکر نه کار اخلي، که نه نو نکاح چې څومره ساده وشي نو ښه ده. خیر دی یو څه صبر وکړه، بیا به په کراره دا خبره راپورته کړو. ویمه صبر نه کومه، اوس دوی ته واده کومه، اوس سبا به پکې کومه لانجه راپورته شوي، بیا به څه کوم؟ د څه شي لانجه؟ واجب ګل کاکا، د زړاور لانجه. تبلیغ له تلی که راغې او فکر یې چېرته بدل شوی نه و، نو هغه خو به خامخا ما سره لانجې دعوې کوي. که په دې خاطر د عابد واده کې تادي کې نو مه یې کوه، ځکه د هغه ذمهواري شورا اخیستې ده چې نه به د پرخې کورنۍ ته لانجه جوړوي او نه د پرخې واده ته. دا تا ته چې ما خبره نه کوله او میوه ګل لالا مې پیدا کو، هم په دې وجه چې ته موږ ته خنډونه پیدا کړې. اول یې راباندې جلۍ وکړله، اوس چې واده کومه نو په دې کې راته خبرې کوي. عجب ګل کاکا، ته را وګرځه کومه خوا لاړې؟ ویه ما نه درګرځم، زما د دې کور نه توبه، بیا به نه راځم. مورې زما ژرندې ته د تلو وخت دی، زه درنه لاړم او سلګۍ چې در سره د کور کار خلاص کو نو دا به بیا لاړه شي مرکز ته. صبر وکئ، ټول یو ځای وځو، زم د کور دروازه بندوم. ترورې ته لکه چې ما سره مرکز ته ځې، ښه ده چې لاړه شي، هلته به دې لږ پام غلط شي. سلګۍ رښتیا وایي، که ته مرکز ته ځې راځې نو هلته به دې ساعت تېري، بنده چې همیش په کور کښېني نو زړه یې تنګېږي. زه د دې سره مرکز ته نه ځمه، په مرکز کې څه بلا غواړمه، بس دی چې سلګۍ پکې کار کوي. نو ترورې بیا چېرته ځې؟ زما د نادیا کره. څه مورې نادیا خور کره ځې؟ خیریت خو به وي؟ او خیر دی، هسې ورځم، یاده شوې مې ده، لږه ورپسې خفه یم، ما ویل وبه یې ګورم.
ښه دا خبره خیر ده. زما دې اندېښنه کړه، ما ویل خدای مکړه که په نادیه څه چل شوی. خو رښتیا مورې ته نو هلته څه له ورځې؟ نادیه خو کله کله منګیز مرکز ته راځي، سلګۍ به د ځان سره راولي که نه همدلته به راشي. رښتیا وایي ترورې، او د وحدت تر کلي پورې خو ډېره لاره ده. بس که ډېره ده او که لږه مزل دی که ومه ور به شم د ملا صاحب د کورنۍ احوال به والمه. او رښتیا جعفره زویه په تا خو ناوخته دی، هله ورځه ځه لاړ شه. سلګۍ ته هم راځه د خیره سره چې زه بیا دروازه بنده کړم. ستاسو پوښتنې تر ماښام هم نه خلاصېږي. مورې ته لکه زموږ په پوښتنو خفه شوې. خفه نه یمه خو ناوخته دی. زه په مخه دی ښه. نادیه خور ته مې سلام وایه. تازه ګله زویه سوسو عجب ګل کاکا دی. تو ګوره ما ورته چای دم کو د هغه درک نسته. ابی هغه خو لاړه. نو داسې ناڅاپه راتګم ناڅاپي و او تګم مرور شو که نه ځکه چې مرور سو له چا؟ ما نه مرور شو. یو خبره مې ورته وکړه پې بده ولګېده. تازه ګله دا تا ورته ویلي څه دي چې عجب ګل لالا درنه مرور شوې؟ بابو عجب ګل کاکا غواړي چې د عابد د واده نیټه وټاکي او د دې لپاره راغلی و چې پلار مې ورسره لاړ شي. نو دا مرور ولې شو؟ مرور په دې باندې شو چې ما ورته وویلې خیر دی لږ صبر وکړه، لا د واده وخت نه دی، ځکه چې د کوژدې هم دومره وخت نه دی شوی. د عجب ګل کاکا په کوژده کې هم تاوان وشو او اوس واده هم شي، نو دومره وس به بیا چیرته یي؟ تازه ګله زویه نو تا خو ورته بده خبره نه ده کړې، خو چې هغه بده ولې ګڼلې ده؟ ابی وایي چې ته موږ ته ستونزې پیدا کې، خو زما دا نیت نه دی چې چاته دې ستونزه پیدا کړم. که نه چې جلۍ کوژده شوه نو بیا یې واده کول هم پکار دي. ښه چې داسې ده نو ته بیا مخه ولې نیسې؟ پرېږدی چې واده وشي، په کاله کې به هم خوشحالي راشي. بابو زه په دې خاطر وایم چې یو ځل باید ښځه او خاوند د خپلو حقونو نه خبر شي، ځکه دوی ته مخکې ژوند پروت دی. نو دا کار خو تم کولی شي، دواړه د شاګردان دي، هم یې په کور کې پویولی شي او هم په مدرسه کې، په ځای د دې چې واده وځنډوئ هلک او جلۍ پوی کوي. سمه ده بابو، بس زه به هڅه وکړم چې زما کوم مسؤلیت دی هغه به ادا کړم تر څو پرخه و عابد خوشحاله ژوند ولري. دا ورځ مونږ او تاسو نه تیریږي، نو ښه دا ده چې له وخته فایده واخلو. ښه خبره ده ملا صاحب، تاسې د موټرو د کرایې خبره کوله. او د موټرو د کرایې خبره هم کوله، خو اوس خبر شو چې موټروانانو موټرې درولې دي. مې وګوره تاسو ته څه معلومات شته په دې هکله چې ولې؟ ملک صاحب که رښتیا درته ووایم معلومات راته نشته چې ولې، ځکه چې اډې طرف ته تلی نه یم او پوښتنه مې چا نه کړې نه ده، خو بیا هم چا نه به پوښتنه وکړو ځان به پوه کړو. میوهګل کاکا ما ته خو داسې ښکاري چې د موټروانان ټاکل شوې کرایه نه مني، ځکه مونږ چې کومه ورځ باندې کرایه ټاکله هغه ورځ باندې دوی ناراضه وو، خو بیا ورته قناعت ورکول شو. انجینر صاحب فریده چې یو ځل موږ سره قناعت وکړو نو بیا حاجت نشته چې موټرې ودرئ، او بیا هم دوی چې هره ستونزه لري باید چې موږ سره اول شریکه کړي، که د هډې ستونزه یي د کرایې ستونزه یي بله څه خبره یي، دا مشران به ورته د حل لاره راوباسي. تاسو صبر وکئ، هغه د سلطان راغی، کیدای شي دته څه معلومات یي. خدای مې نه غلطوي، زه په ډېر ښه وخت کې راغلم، ملک صاحب بادر هم شته او د شورا غړي هم، تاسې خبر یې چې خلک د تګ راتګ له ستونزې سره مخ دي. سلطانه مونږ خبر یو او په همدې هکله راټول شوي یو تر څو دا علت معلوم کړو چې موټروانانو موټرې ولې ودرولي. دا علت به یې درته زه وښایم. ښه تا ته په دې هکله معلومات شته؟ هو ملا صاحب، ما غوښتل د ولسوالۍ بازار ته لاړ شم، لاړم اډې ته، ډېر انتظار مې وکړ خو یو موټر هم رانغی. بیا مې چې کله معلومات وکړه نو موټروانانو خپلې موټرې ودرولې دي او وایي کومه کرایه چې ټاکل شوې ده دا کمه ده. دا نو کله کمه ده،
خو مناسبه کرایه ده. تاسې به ورته ویلي و که نه چې موټر یې مه دروئ، قناعت وکئ. انجینر صاحب فریده دا خبره م ورته وکړله، خو داسې ښکاري موټروانان لمسول شوي دي تر څو د شورا فیصله ماته شي. دا خبره دې ځای نیسي سلطانه چې چا به لمسولي، خو په دې لمسون باندې د شورا پرېکړه نه ماتېږي. دا خو څه ټوکې نه دي. میوه ګله موږ هم پوهېږو چې ټوکې نه دي، خو د دې ستونزې غم په کار دی. خلک مشکل سره مخ دي. موټروانانو قسم کړی چې موټر راونه باسي. سلطانه ته بېغمه اوسه، الله مهربانه دی. په دې هکله به د موټروانانو سره خبرې وکړو او څه حل لار به راوباسو. ملا صاحب که ته فرید مهرباني وکړئ او د موټروانانو ته خبر ورکړئ چې د شورا غونډې ته راشي تر څو دا خبر ورسره سپینه کړو. بسپري خورې په خیر خو راغلې. ژوندی اوسې، خدای دې بوره مه که. چیرته دی عبدالرحیم؟ هغه خو په کور کې نشته دی، را به شي. خیرت خو دی، د هغه پوښتنه څنګه کې؟ او خیر دی، ما ویل چې کور کې شته او که نه. مورې ستا صورت دې په ځای که، عبدالرحیم هم اوس راځي که نه؟ داسې ضرور کار دې ورسره دی؟ او لږ کار مې ورسره، خو زه داسې ضرور نه دی. هغه دی راغی د خیره. او دا خو ترور راغلی ده. ترور ستړي مه شي. خاص شي خاص شي، د هرې بلا دې خدای وساته. امین. ستا د زوی سره دغه دی راغی د خیره. څه دې ورته ویل؟ نه نه داسې څه خاص خبره نه وه. نو مورې تا خو داسې ګرمه پوښتنه کوله، زموږ دې اندېښنه کړه چې څه چل شوی. لږ مې خوب کې لیدلی وی تا عبدالرحیم. ما ویل چې خیر خو به وي که نه، خو زه شکر دی روغ جوړ دی، زړه مې ولګېده. بسپري تاسو خورې خبرې کوئ، زه به درته لږ چای راوړم. ترورې چای زه راوړمه، ته کښېنه. نه 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 ته دې مور سره کښېنه، خبرې وکئ. زه چای راوړم. ښه نو ترورې موږ دې خوب کې لیدلي وو. عبدالرحیمه زویه خفه نه شي، ښه ده چې مور دې لاړه. اوس به درته پوره خبره وکم. خوب خو مې هسې وویلو. پوره خبره؟ پوه نه شمه. دا کومه خبره ده چې تی زما د مور نه پټول غواړې؟ خبره دا ده چې ما سره لږې کلدارې دي. د نادیه پلار دې خدای وبخي، دا هغه نه راته پاتې وې. ما ویل چې دا راته لږې افغانۍ کې. په دې هکله ګوره چاته معلومات نشته، یو نادیه ته معلومات دی او اوس مې تا ته وویلې. نور په دې هکله مې چاته هم نه دي ویلي. سلګۍ او جعفر مې هم نه دي خبر کړي. ښه خو داسې ووایه که نه درته به یې بدلې کړم، ته بېغمه شه. او ګوره په ولسوالۍ بازار کې دا د چای او بورې وغیره نرخونه وګوره. سردار اکا نم سودا راوړې ده، د اور په بیه راکړي. هلته خو به ارزانه یې که نه؟ سمه ده، ټول کارونه به وشي، پیسې به هم درته د ولسوالۍ بازار کې بدلې کړم. خو ته به هلته ځې څنګه؟ موټرې خو ځیم نه. زموږ له کلي او کنډو کلي نه ځي که نه؟ له کنډو کلي چې لږ اخوا لاړ شم نو بیا موټر شته. خدای دې روغه سلامت ورسوه او بیرته په خیر راشي. دا پیسې به بیا هلته راوړئ ښه، خو ګورئ چې چاته معلومات ونه شي. ډېرې په سختۍ مې ساتلي دي. زرمینې ته وګوره، جامې ګنډل شوي دي او همداسې پرتې دي. اوس د دې جامو سره څه وکړو؟ موټرې چې ولایت ته نه ځي دا به همداسې پاتې. نه پوهېږم چې څه وکړو. د دې ځای نه موټرې نه ځي او ولسوالۍ نه در بس راغوښتی نه شو. که راوی غواړو نو موږ ته ډېر تاوان کوي. بس یو دوه ورځې به صبر وکړو. زرمینې موږ خو به صبر وکړو، خو هېڅ به دې جوړو ته په تمه یي. که جوړې همداسې موږ سره پرتې او خرڅ نه شي نو بیا هم تاوان دی. ته صبر چې دا زنګ د چا دی؟ وی دا خو د یوسف زنګ دی که نه؟ بس جامې به غواړي نو خبرې ورسره وکړه چې دلته دا ستونزه ده. یوسف وروره سلام علیکم. وعلیکم سلام. زرمینې خورې زه جامو ته به تموم، خو ستاسې د خوا نه جامې راونه لېږل شوې، تیارې کړې م نه دي که بله څه ستونزه ده؟ یوسف وروره موږ جامې تیارې کړې دي او غواړو چې در ویلېږو. نو خو کومه دی راویلېږئ که نه؟ در لیږئ، خو د کلي نه موټرې نه درځي. موټروانانو ته کرایه ټاکل شوي او هغوی نه مني، وایي چې دا کمه ده
او ډیره ورسره شورا نه مني. بس نو ګورو چې دا ستونزه څه وخت حلیږي. څه د کلي نه موټرې نه راځي؟ دا څه عجیبه خبره ده. په دې دومره کلو کې یو موټر نشته. موټر شته دی خو موټروانان یې نه چلوي. هغوی ته د شورا لخوا کرا ټاکل شوي او موټروانان یې نه مني. نو په همدې خاطر اوس موټرې بندې دي. دا به نو څه وخته پورې بندي؟ ډېره به سخته شي. ما نه دلته خلک جوړې غواړي او شته نه. بس خدای دې خپل فضل وکړي. نو د موټرو په ودرېدو کې زمونږ غوندې خلکو ته ډېر تاوان دی. ښه نو بېغمه نه شئ چې هر وخت موټر پیدا کړه جوړې راولېږئ. درلیږوی بېغمه اوسه. دا وه د پولې پولې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې عجب ګل د میوه ګل کور ته ورغلی و تر څو د الماس ځای ته ورسره لاړ شي او د واده نیټه وټاکي. کله چې د واده نیټه ټاکل کیږي نو د هلک کورنۍ باید له ځان سره څوک بوځي او د څه لپاره. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پولې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 شپږ شپېته 3 10 55.